السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه ستاسو په خدمت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو داسې دعا ذکر کوم چې ستاسو ټولې دنیاوي او ذهني پریشانیانې، وسوسې او دینی اعمالو کې سستی دا ټولې به ختمې کی. او دا یو داسې آفات دي چې په دې زمانه کې ډېر عام شوي دي. هر چا ته څه نه څه پریشانیانو کې مبتلا دی. هر یو کس ذهني دباو او ټینشن شکار دی. ذهني پریشانیانې رز ترز سیوا کېږي، په عباداتو او نیکو اعمالو کې سستی پیدا کېږي او زړه عبادت طرف ته نه لګي. خلک ډیر په مشکل سره د خپلو معمول اعمالو پوره کولو کې ډیر دشواري لري. د دې حل څه دی؟ زمونږ دنیاوي پریشانیانې به څنګه ختم شي؟ دنیاوي پریشانیانې، کاروبار کې مسائل، ګریلو مشکلات، اولاد متعلق فکر، د قرضونو بوج او د ژوند بېشماره مسائل شامل دي. انسان خپله پوره زندگی د دغه مسایلو په مابین کې تیری. مونږ غواړو چې دغه تمام پریشانیانې او مشکلات د دې نه نجات حاصل شي او د ټولو نه زیات زمونږ ذهني سکون نصیب شي. اگر چې دنیاوي آرام او اسایش او وسایل کم دي، لیکن زړه سکون حاصل وي. حقیقت دا دی چې په دې دور کې د ټولو نه نایاب نعمت ذهني سکون دی. ډیرو خلکو سره دولت شته دی، کور هم شته، گاډې هم شته، د ژوند ضروریات او اسایش اسباب موجود دي، لیکن ذهني سکون نشته. دغه رنګ جسم کې سستی، کاهلي راځي، عباداتو طرف ته توجه نزي، نیک اعمالو کې شوق کم شوی دی. دغه ټولو نهایت محبوب او مختصر او مسنونه دعا ازده کو چې د هغې په برکت سره انشاءالله دنیاوي پریشانیانې ختم شي، ذهني سکون حاصل شي، جسمانی سستی او کاهلي به ختم شي او انسان ته به د ټولو شرور او د آفاتو نه حفاظت میلو شي. زما محترم و عزتمندو، یاد وساتئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومې دعاګانې د خپل امت ته ښودلې دي، الله جل جلاله هغه مقبول او قبولیت ته قریب دي. دغه مبارک دعا او کلمات عجیب نورانیت او بېشماره برکتونه پکې موجود دي. د دې د وجې نه دا موږ خپل روزماره معمولاتو حصه جوړه کړو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارکه دعا چې کوم صحیح بخاري کې روایت ثابت دی، هغه دعا دا ده: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبة الرجال. اے الله، زستانه پناه واړم په فکر او غم سره، عاجزۍ او بېبسۍ نه، سستی او د کاهلۍ نه، د بخل او د کنجوسۍ نه، بزدلۍ نه او د قرض د بوج د لاندې کېدلو نه او د خلکو د غلبې او د دباو نه. دا یو ډیره بهترینه دعا ده. اول کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل: اللهم، هغه فکر او پریشانیانې چې کوم انسان زړه کې دننه وي، د هغې نه بېچیني راځي، حزن، غم، دک او رنج چې کوم انسان پریشانه کوي، عجز، داسې حالات چې انسان په خپل حالات کې مخامخ وي او بېبسی، او کسل، داسې سستی، عبادات او ضروری کارونه دی بالکل بې پروای، بخل، مال خرچ کولو کې کنجوسي، الجبن، حق یا نیک کارونو کې همت نه کول، او ضلع الدین، قرض د بوج لاندې کېدل، غلبة الرجال او د خلکو د ظلم او دباو نه شکار وي. دا ډیره نهایت جامعه دعا ده چې د ژوند تقریبا تمام مشکلات پکې جمع شوي دي او بنده د ټولو نه الله جل جلاله سره پناه وغواړي. دا دعا کم از کم یوه پیره سحر او یوه پیره ماښام ضرور لوستل پکار دي. د دې سره سره سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس او خیری درې واړه سورتونه سحر او ماښام درې ځلې خپل معمول جوړول پکار دي. انشاءالله د دې په برکت سره به جناتو د شر نه، حسد نه، نظر بد نه، د جادو کولو والو د شر نه او دغه رنګ د ډیرو آفاتونه به حفاظت حاصل شي. الله جل جلاله دی موږ د سنتو مطابق د ژوند تیرولو توفیق راکړي. دغه مبارکو دعا په برکت سره دی الله جل جلاله زموږ ژوند ښایسته کړي.
په خپله هم دعا یاده کو او خپلو اهل و عیال ته او خپلو ماشومانو ته هم دا دعا یاده کو. انشاءالله دنیاوي پریشانیانې به کمې شي، ذهني سکون به حاصل شي، سستی، قرض، بېبسي او نور ډیرو مصیبتونو نه به نجات حاصل شي. الله جل جلاله د دې دعا په برکت سره مونږ ټولو ته خیر را نصیب کړي.